د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورن کرښه له شاوخوا 132 ورځو راهیسې پرلت لا هم دوام لري. په چمن کې زرګونو کسانو له تیرو 132 ورځو راهیسې په دې خاطر احتجاج ته دوام ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط ایښی. د پاکستان حکومت د یوې پریکړې پر بنسټ په دې لاره باندې له ویزې پرته تګ راتګ ته اجازه نشته. تر دې وړاندې د افغانستان په تذکره او د پاکستان پر پیژندپاڼه یا شناختي کارت خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کېده، خو پرلت کوونکي غواړي چې د پخوا په څیر د تګ راتګ اجازه د دواړو هیوادونو خلکو ته ورکړل شي. تاج محمد چې له تیرو 132 ورځو راهیسې د چمن پرلت کې ناست دی، افغانستان غږ راډیو ته وویل چې دولت دې دا مسله نوره حل کړي چې د خلکو اقتصادي ستونزې حل شي. زموږ د رشتو مسله ده، دا مخ تر زموږ د روزګار مسله، زموږ د رشتو مسله غټه ده. د سرکار د بالا او قام څخه د زورورو خلکو څخه موږ دا خواست کوو دا زموږ د روزګار دا زموږ د رشتو مسله دې حل کړي. 132 133 ورځې کېږي موږ بېکاره ناست یو چې اوس په ښار کې موږ ته خلک کور لا نه راکوي، در دا له پرې کیسه را رسېدلې ده. څه پي سي آر څه سیسټم چې ول هغه مکمله ختم شوی دی، اوس خلک موږ ته پور هم نه راکوي. د پور سړی نه چې په داګر ښار کې موږ ته پور راکړي. موږ د بالا او قام څخه خواست کوو چې یو رام پر موږ وکړي، یو انساني همدلي پر موږ وکړي. د بارډر دروازه د 132 ورځو رئیس بند دروازه موږ ته راخلاصه کړي چې موږ خپلو کلیبال نه ورسو او خپل رزق و روزګار په مخه واخلو. د وویل چې اوس د چمن په ښار کې هیڅ کس ته کور په کرایه هم نه پیدا کیږي، ځکه خلک کاروبار نه لري او نه هم د کرایه ورکولو توان ورسره شته. فیض محمد د افغانستان غږ راډیو ته وویل چې دوی له دولت څخه غواړي چې خلکو ته د کار زمینې برابرولو سره د قبایلو قوانین هم ومني. زموږ چې دا کم پر امن پرلت ناست دی، کم سے کم زموږ 132 ورځې کېږي چې موږ دلته پر امن ناست یو، د خپل روزګار غوښتونکي چې خپل روزګار غواړو او پر دې باندې دوستي باندې چې دا پاسپورت چې کم دی لاګو کړی دی، دا پاسپورت موږ ختمول غواړو. کم سے کم دلته هزارو کم سے کم 12-14 لک آبادي دلته نن ګرده متاثره چې کم قبایل سره پراته دي، نن د قبایلو څخه پاسپورت غواړي. یاره قبایل به په تاریخ کې دی نه ایسوي، په یوې ملک کې به دا رقم نه ایسوي چې دی د قبایلو څخه پاسپورت غواړي چې زما یو کور د پولې په هاخوا دی، یو کور مې په دې خوا دی، زه خپل کور ته پر پاسپورت ځم. دا په یو قانون کې ستا، دا په یو طریقه کې که دا ستا، کنې موږ خو شناختي کارت لرو، که کوم د یو کور مې هاخوا ته د یوه تذکره لرو، موږ ته پر دې باندې اجازت نه میلاویږي. کم سے کم نن 132 ورځې کېږي چې موږ پر امن باندې دلته پرلت اچولی دی په چمن کې، حالانکې ټول پاکستان په دې زموږ په پرلت خبر دی، خو زموږ خبره تر اوسه دوی نه ده اورېدلې. د چمن ښار د پرلت بیان صادق اڅکزي وویل چې حکومت باید د خلکو اقتصادي ستونزو ته پام وکړي. دوی له دواړو هیوادونو غواړي چې دغه ستونزه ژر حل کړي. موږ غواړو دا چې پاک افغان بارډر د دنیا په شان که هغه یورپ ایشیا تګ راتګ ملکونه لري، که موږ په ایشیا کې څومره ممالک دي مسلم ممالک دي پر بارډرانو باندې کم تګ راتګ لري، موږ هغه رقم تګ راتګ غواړو. دلته زموږ تګ راتګ ته غیر قانوني وایي. دا څنګه ملک دی چې 80 کاله بعد د یو تګ راتګ شروع وي، هغه ته 80 کاله بعد د غیر قانوني وایي. پاسپورت هغه د دنیا په هیوادو کې د میلمستیا دپاره استعمالیږي، د تجارت دپاره استعمالیږي. دا زموږ د کورو د بازار لار ده، دا پر ذکر شه هیچا نه ده منلې. دا زغنتار د دهشتګردۍ په نامه باندې وزغول سو. نن یې زموږ د خپلو قریبانو څخه، د خپلو د ادیرو څخه، د خپلو عزیزانو د تګ راتګ څخه موږ محرومه کول. دا زموږ لار ده، پر دا به موږ ځو راځو چې څومره اوږد سفر، څومره سخته قرباني، څومره دروند بار دا بار موږ پورته کوو. که دا د هر زورور فیصله ده، دا ولس دا د زورور فیصله نه مني، دا غلطه ده، دا زموږ سره زیاتوب دی، ظلم دی. په دومره غټ سفر چې نن پرلت وکړي او په دې وطن کې شروع دی، د دې دا د آخري هدف پورې رسول دا زموږ ایمان دی.
پاکستاني رسنۍ وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ سرپرست نور الله عزیزي او په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر عباس جیلانی سره دا مسله څو ځلې څېړلې ده. سره له دې چې د دې غونډو پایلې لا هم د اسلام آباد سرپرست حکومت خلکو سره نه دي شریکې کړي، خو د پاکستان د سوداګرۍ خونی پخواني مشر داروخان اڅکزي هیله ښودلې چې ښایي دا مسله د نوي حکومت په راتګ سره ژر حل شي.